السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست دوستانو. همیشه دپاره زموږ کوشش دا وي چې ستاسو مخې ته د انګلیسي ژبې هغه جملې، هغه مکالمې او هغه خبرې اترې راوړو د کومو په ذریعه چې تاسو وکولی شئ چې د ژوند په هر یو اړخ باندې خبرې وکړئ. که هغه د یو دکاندار سره خبرې اترې وي، که د یو ډاکټر سره وي، یا د یو ملګري سره وي، یا د استاد او شاګرد په منځ کې خبرې وي، وغیره وغیره. داسې هر قسم جملې به انشاءالله تاسو ته موږ وار په وار راوړو. په دې درس کې، دې ویډیو کې هم ستاسو پر وړاندې موږ یو مکالمه راوړې ده. دې ته مه ګورئ چې په مکالمه کې خبرې انټرسټینګ او دلچسپ دي او که نه دي، بلکې کوشش دا کول پکار دي چې دې کې کوم د جملو سټرکچر دی، موږ هغه سټرکچر یاد کړو. په هغې کې کوم لغات او الفاظ دي، دغه الفاظ یاد کړو او آینده کې وکړی شو چې د دې په مدد سره خپله نورې نوې جملې چې دی هغه جوړې کړی شو. نو راځئ، تاسو ته مو یو مکالمه راوړې ده. د یو دوو کسانو ترمنځ خبرې دي. یو کس نوی راشي او هغه د یو بل چا په اړه باندې پوښتنه کوي او دویم کس د هغه سره خبرې اترې او هغه سره سوال جواب کوي. نو راځئ د دې مکالمې په طرف باندې. Whom are you searching for? تاسو د چا په لټه کې یاست؟ Whom are you searching for? تاسو د چا په لټه کې یاست؟ I am searching for Kareem. زه د کریم په لټه کې یم. I am searching، زه په لټه کې یم، for Kareem، د کریم په لټه کې یم. What work have you with him? تاسو ورسره څه کار لرئ؟ What work have you with him? تاسو ورسره څه کار لرئ؟ I have to consult him. باید یوه مشوره ورسره وکړم. I have to consult him. باید یو مشوره ورسره وکړم. From where have you come? له کومه راغلی یې؟ From where have you come? له کومه راغلی یې؟ I have come from Peshawar. زه له پېښوره راغلی یم. I have come from Peshawar. زه له پېښوره راغلی یم. How do you know him? تاسو هغه څنګه پیژنئ؟ How do you know him? تاسو هغه څنګه پیژنئ؟ He has been my colleague. هغه زما همکار و. He has been my colleague. هغه زما همکار پاتې شوی و. Why do you wait? Come in. ولې انتظار کوئ؟ دننه راځئ. Why do you wait? Come in. ولې انتظار کوئ؟ دننه راځئ. No, no, it's all right. نه نه بس سمه ده. No, no, it's all right. نه نه بس سمه ده. In which department do you work? تاسو په کومه څانګه کې کار کوئ؟ In which department do you work? تاسو په کومه څانګه کې کار کوئ؟ I am in income tax department. زه د مالیاتو څانګه کې یم. I am in income tax department. زه د مالیاتو څانګه کې یم. What are you there? تاسو هلته څه یئ؟ یعنې په کومه وظیفه یاست؟ What are you there? تاسو هلته په کومه وظیفه او په کومه رتبه یاست؟ I am an inspector. زه یو مفتش یم. I am an inspector. زه یو مفتش یم. How long have you been there? څومره وخت نه هلته یاست؟ How long have you been there? څومره وخت نه هلته یاست؟ I have been working for 5 years. زه له 5 کلونو نه کار کوم. I have been working for 5 years. زه له 5 کلونو نه کار کوم. Are you happy in your job? آیا ته په خپل کار کې خوشحاله یې؟ خپله وظیفه کې خوشحاله یې؟ Are you happy in your job? آیا ته په خپله وظیفه کې خوشحاله یې؟ Yes, thanks God. هو، خدای شکر دی. Yes, thanks God. هو، خدای شکر دی. Thanks، مننه. Nice to meet you. په لیدو مو خوشحاله شوم. Nice to meet you. په لیدو مو خوشحاله شوم. یا ښه شوه چې تا سره مې ولیدل، تا سره ملاو شوم.
نایس ټو میټ یو ټو ستاسو په لیدو هم خوښ شوم. نایس ټو میټ یو ټو ستاسو په لیدو هم خوښ شوم. که چاته وایو ستاسو په لیدو خوښ شوم وایو به نایس ټو میټ یو، او که وایو ستاسو په لیدو هم خوښ شوم یعنی جواب ورکې بیا به وایې نایس ټو میټ یو ټو ستاسو په لیدو هم خوښ شوم. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. د نور ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب او د بیل بټن پریس کړئ چې تاسو ته هر یو ویډیو په وخت باندې ملاویږي. ډیره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.